عذاب البرزخ دا خبر ده خو معرفه ده، مبتدا هم معرفه خبر هم معرفه، مینس کی هوا ضمیر د فصل ده، د دې مبتدا معرفه او د خبر د معرفه معنا څه ده؟ معنا دا د دې ترکیب چې مبتدا چې ده دا محصور ده په خبر کې، د مبتدا چې ده دا بند ده په دې خبر کې، یعنی عذاب القبر هو عذاب البرزخ، یعنی دا عذاب د قبر چې ده دا صرف عذاب د برزخ ته بل نه ده. اوس ته چې وایي چې هم دا قبر برزخ ته، نو مخکې وایي نال نصیبه منه د عذاب قبر او د راحت د قبر حساب ملاویږي هر مردته قبر او لم یقبر، دا د خاورو ډری ورته ملاو وي او که ورته نه وي ملاو. نو چې ته وایي چې همدا د خاورو ډیری برزخ دی، نو بیا لم یقبر دلته څنګه لګوي؟ قبر او لم یقبر که خاورو ډیری ملاو دی هم ورته عذاب و ثواب به ملاویږي، که د خاورو ډیری ورته نه دی ملاو هم عذاب و ثواب به ورته ملاویږي. معلومیږي داسې چې برزخ د دې نه علاوه بل یو ځای دی. خو بس بهرحال مولیانو ته د خدای مسلمانی نصیب کی، علم خو ورسره شته خو انابت ورسره نشته، زد دی ورسره. مخکې نور ګوره امام شاه ولی الله رحمت الله علیه دومره پخوانی سړی دی چې بریلیانی مني دیوبندیانی مني، د دواړو د سلسلو استاد دی. هغه الخیر الکثیر صفحه نمبر 109 کې لیکي وله 4 منازل، المنزل الاول عالم البرزخ وسماه رسول الله بالقبر. وای چې 4 منزل دي د انسان د پاره چې کله د مرشي، نو یو منزل د هغو 4 منزلونو نه عالم برزخ دی، او د عالم برزخ ته رسول الله د قبر نوم یې خیر. برا عبارت نه پته ولګیدا چې قبر او لم یقبر، دا پته ولګیدا چې برزخ د دې قبر ارزینه د دې ځمکې د قبر نه علاوه څه شی دی چې قبر او لم یقبر ورؤوي. هغې نه مخکې عبارت د شرح الصدور د جلال الدین سیوطي د عبارت نه پته ولګیدا چې برزخ داسې ځای دی چې خاوره ځمکه اوبه هوا اور پکې نشته، معلومیږي چې د خاورو ډیري نه علاوه دی. او د شاه ولی الله عبارت نه پته ولګیدا چې هغه عالم برزخ چې هغه د قبر او لم یقبر نه علاوه ده، هغه عالم برزخ چې هغه کې اور او هوا او خاوره او اوبه نشته، نو شاه ولی الله وی چې هغه برزخ ته رسول الله د قبر نوم یې خیر. معلومیږي داسې چې دا قبر اصطلاحي او شرعي د دې قبر نه د قبر او لم یقبر د قبر د ځمکې د قبر نه علاوه یو شی دی. الله دې باریکیو باندې دا مولیان پوی کی چې کله د ضد پردې د خاور د سترګو نه لري شي. کومه پرده؟ یاره ما د دیوبند په مدرسه کې سبق ویلی دی، موږ د دیوبندیانو شاګردان. بس دا د دیوبندیانو عبارات دي که نو قرآن خو دیوبندیان نوچت دی که نه، حدیث هم د دیوبندیان نوچت. او بل صحیح دیوبندیانو خو دغه دي لیکلي دي، د اشرف علي تاني عبارت دی ولیدو، انور شاه کشمیري عبارت دی ولیدو، دا اوسني دیوبندیان دا خو بیا په دې کتابونو کې چې زه دا درته بیان کوم بیا تاسو واورئ او بیا په دې آینه کې وګورئ چې دا اوسني دیوبندیان شیعهګانو ته تللي دي، بریلیانو ته تللي دي که یهودو نصاراو له تللي دي. انشاءالله زه به تاسو له په آخر کې د مرګ او د ژوند مسله حیات النبي چې ورته وایي او حیات الشهدا، هغې کې به زه تاسو له پیش کوم چې کومه نظریه د نن سبا دیوبندیانو ده. انشاءالله د یهودو او د عیسایانو او د شیعهګانو کتابونه به ته پیش کوم چې حقه عقیده د یهودو نصاراو ده او د دین کې شی کتابونو به دواړه حوالې در کوم. خو صبر کوئ، دې باندې مه غوسه کېږئ چې وایي چې نه انتظار وکړئ، انشاءالله را به شي دا وخت. دا درسونو پسې را روان دی انشاءالله. نو خلاصه دا شوه چې قرآن کې چرته لفظ د قبر راغلی دی، نو هلته ظاهري کنده ته مراد ده، دقه د خاورو ډیری. نو هلته بیا د عذاب او د ثواب ذکر نشته. او کم ځای کې چې علماو د عذاب او د ثواب استدلال کړی دی هلته لفظ د قبر نشته. نو معلومیږي چې دا ارضي قبر کې ثواب او عذاب نشته، دا علیین او په سجین کې دی هغه اصلي قبر دی. په دې به انشاءالله حوالې بل درس کې را روان دي.
نو گویا کی جواب دا شو چې موږ بره سوال کړو چې دا دوه طبقه دا دویمه ډله او دا دریمه ډله چې په دې ځمکه کې یخی شوي بدن د ثواب او د عذاب نه منکر دي دا خلکو په اهل سنت کې ولی شمار کړی دي مسلمان ولی شمار کړی د دې جواب مو درک چې قبر اصل کې دوه اطلاقات دي یو د زمینی قبر یو شرعي قبر شرعي قبر الین او سجین ده او عرفي او لغوي قبر دا د ځمکې والا کنده ده عذاب او ثواب الته ده او د نور احکام فقهیه په دې قبر باندې منطبق کیږي فټ کیږي څوک چې دې کې ګډوډ کوي نو بس دا عوام دوکه کول غواړي علامہ ابن حزم رحمه الله الملل والنحل جلد 4 صفحہ نمبر 67 کی لکھی کل مکان استقرت فيه النفس بعد خروجها من الجسد فهو قبر الى يوم القيامه هر هغه چې پاغي کی روح بدن عنصرینا وتلو نفس کله چې روح د بدن نوزي نو کمزه کی چې روح تر قیامت پورې اوسيږي هغه قبر ده نو روح چرته اوسيږي علیین کې یا سجین کې نیکانو ولا برا جنتونو کې د بدانو ولا لاندې جهنمونو کې اوس دا روح چې ده چې یو ځل د دې بدن نوزي نو عادتن بیا دې بدن ته تر قیامت پورې ناراضي په دې باندې ان شاء الله رسو آیتونه موي ټول ځکه ما شروع کې دا درخواست کړو چې دا ټول بیان چانی اوریدلې اسیدي چیغې نه وهي نو خبره مې وکړه چې روح کله چې د دې بدن نه وځي د مرګ په حالت کې تر قیامت پورې بیا عادتن دې بدن لنه رضی عادتن او د خرق عادت خبره جدا ده کرامت او معجزه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کمزې کې بعضی شیخ کارش یا یو نیک سړی ته بعضی څه شیخ کارش هغه نه دا مطلب نه دی چې ته چې بس همدلته ده لکه رسول الله کچر په قبرستان کې ټوپ وهلو وی چې دلته دې قبر کې عذاب ده یا تکلیف ده نو دا د پیغمبر معجزه ده اور په نظر راغې یا مارانی چی هغه شوري واورید چې یو ولی ته الله واورولو چې هو چیغي وهاله کیږي قبر کې عذاب نو دا کرامت او معجزه د عادت نه وتلې دا ځان له خبره خوارق عادت عبرتن الله پاک یو شی چاله وخی ځان له خبره خلکه عادتن د اوس کسو کوی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هم دې قبر کې عذاب لیدلو نو تور ته داسې وای چې ګلونو جنت او جهنم چرته دي دې بده ته وای چې جنت خو اسمانونو کې ده جهنم خود ووز مکولان دی دا خو ټوله دنیا مانی کنه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې مونږ کولو صلات کسوف غالبا کا کم یو مونږ او چې سلام یو جر بسلو او خلق ته وی چې ما په دې مانځ کې خپل مخ ته جنت او جهنم ولیدل نو زبته څه وی چې جنت او جهنم مسجد نبوي په محراب کې الکه په خبره مې پوهیږي رسول الله مسجد نبوي کې ناس ته او سلام نه پسې وی چې ما د خپل مخ ته جنت او جهنم دواړه ولیدل نو چې رسول الله په مسجد نبوي کې ولیدل اوس به وایي چې جنت او جهنم مسجد نبوي کې دي نه الله کا جنت الته جهنم الته تعالی پته ده او معنی خو رسول الله ته چې الله او خدل دا معجزه ده د خپل لاندې شی لیدل دا ډېر لوی کمال دی او کله کونو کورونو میل لري زیلیدل کمال دی لري زیلیدل کمال دی کنه د خپل لاندې ختم ویني اوس کته وایي چې را د رسول الله صلی الله علیه وسلم خچر چې کم ټوپ وهلو دا هم دې ځای کې څه شی ولیدل دا خو دومره غټ کمال نه دی موږ دا وایو چې دا د رسول الله معجزه ده دومره لري لکونو کورونو میلونه لري الله پاک رسول الله ته وښودل دلته نو هلته برزخ کې خو الله ورته وښودلو دا کمال دی ته وایي چې نه رسول الله ولا معجزه دومره
کمالي معجزه نه داسې مخپول اندیزه یې لیدلې مونږ وایو چې نه کمالي معجزه و کروڑونو میل لرې ځای لیدلې نو رسول الله ته خمنې او کومنګ یې خمن مونږ خو وایو چې معجزه و د رسول الله کروڑونو میلونه شی ولید الله وتعالى خود ته وایي چې نه په لاندې لیدلې دومره لري نشي کته الله دې وکړي چې پورا تفصیل به ان شاء الله د قبر په بیان کی خو بهرحال درې ډلې مونږ بیان کی تر اوسه پورې اوله ډله متوقفین چې عذاب شته مرګ نه پس قیامت نه مخکې خو ځای نه دی معلوم چې څنګه وي هغه مسلمان دي او خلکو په اهل سنت کې شمار کړي دویمه ډله عذاب او راحت صرف روح ته ملاویږي بدن ته بالکل نه ملاویږي هغه مسلمانم خلکو شمار کړي دي حواله مواردي اهل سنت کې هم داخل دي دریمه ډله چې وایي چې روح او بل بدن د مثالی هغه ته ملاویږي دا دواړه ډلې وایي چې په دې قبر کې نه عذاب شته نه ثواب بیا هم خلکو مسلمانم شمارلي دي اهل سنت والجماعت کې هم شمارلي ځکه چې د عذاب قبر قائل خودي کوي یا دلته یا الته خو وایي چې شته څلورم ګروپ د اهل سنت والجماعت هغه ډله ده دا څلورمه ډله چې هغه د عذاب قبر روح او دی خور ولا جسد ته دواړو ته د عذاب قائل دي هرکه په خبره ځان پوهوي ګوره اول چې کومه ډلې وی یو توقف کولو سره پکې وینه چې عذاب کم ځای کې ده خوشتا ده بس کم ځای کې ده مونږ ته پته نشته دویمه ډلې وی چې عذاب صرف روح ته ده د خاورو کې بدن ته بالکل نشته دریمه ډلې وی چې روح ته او بل جسد ده چې هغه مثالی ته ده اخت عذاب ده د خاورو کې بدن ته بالکل نشته دا دواړه ډلې په دې متفق وي دویمه دریمه اوس د څلورمه وی چې روح او د خاورو کې چې کم بدن ده ام دې ته عذاب ملاويږي روح ته او خاورو کې بدن ته دغه دوه ته عذاب ملاويږي خو بلا اعاده روح دوی به خوشحال شي چې دغه زمونږ ډله تاسو ډله دام نه تاسو ځان له چرته پنځمه ډله جوړه کې د شیعاګانو غني پنځم ګروپ نو دا ډله وایي اهل سنت والجماعت تداهم چې روح ته اوم دې خاورو کې یخي بدن ته دواړو ته عذاب ملاويږي خو بلا اعاده روح څه مطلب یعنی روح د خاورو کې پرته بدن ته واپس شوه نه ده عذاب دواړو ته ملاويږي روح ته الته ملاويږي الله طاقت لري چې هغه ته کوم عذاب ملاويږي په دې خاورو کې ټوټه ټوټه بدن هم په باندې پوي کی الته دا دلته یو بل کې نه نوتی نه دي نو روح دي ته واپس راغله ده نو روح دي ته واپس ورننه وته ده نه دا سړی ژوند دی شوی دی حقيقي ژوند باندې خو روح او د خاورو کې پراته بدن دواړو ته عذاب ملاويږي خو روح ځان لده بدن ځان لده روح ته بدن ته روح نه نوته واپس شوی نه ده دی باندې عبارت ګوره خډیر نو لکه یو ورکه غو سوال چې لکه د روح د بدن نه وتلې ده ته بدن خو به حساب مړ ده نو مړ ته څنګه عذاب ملاويږي روح خو چلو ژوند ده او دا بدن هم مړ ده چې ته وایي چې روح ورته د سره راغلی نه ده نو ورننه وته ده نه ور سره رابطه شته نو بیا دا مړ شي له څنګه عذاب ملاويږي نو یو جواب خدای چې الله په دې قادر دی کته وایي چې مړ ته عذاب نشي کوي بیا خو ستا مطلب دا چې الله قادر نه دی یو جواب خدای خو حقيقي جواب دا دی چې موږ به نرمه خبره وکړو حقيقي خبره الله جل جلاله یعنی دا څلورمه ډله وایي څلورمه ډله وایي چې روح ته او د خاورو کې بدن ته دواړو ته عذاب ملاويږي خو روح بدن سره نه څه تعلق شته نه ورننه وته نو بیا څنګه د مړ بدن ته پته لګي هغه وایي چې په دې مړ بدن کې الله یو غیر معلوم الکیفیت کنه پیدا کړي یعنی حالت برزخی هغه غیر معلوم الکیفیت کنه حالت برزخی چې ده اغ غیر معلوم الکنه کیفیت سره د مړ بدن ته
ادراک د عذاب کیږي، یعنی ژوند پکې الله نه پیدا کوي. غیر معلوم الکیفیت کنها یعنی نوع من الحیات، د ژوند یو قسم پکې الله پیدا کی. اوس د ژوند قسمونه څو دي او څنګه دي؟ انسان په دنیا کې د ژوند یو شکل لیدلی دی چې بدن کې روح پکې وي، بل شکل لیدلی نه. او الله پاک سره خو ډېر شکلونه دي. خاوره ژوندی ده، د الله په خبرو د الله په عذاب پوهېږي که نه پوهېږي؟ روح پکې شته؟ کاڼي د الله په عذابونو د الله په خبرو د الله په حکمونو پوهېږي او تسبیح هم د الله وایي، روح پکې شته؟ بوټي ژوندي دي، باران پې وشي الله وایي چې زه ځمکه ژوندی کړم، نو روح پکې اچوي؟ معلومیږي چې د ژوند ډېر قسمونه دي. نو الله پاک یو داسې غیر معلوم الکیفیت حقیقت چې هغې ته فقها او علما نوع من الحیات وایي، یعنی یو داسې قسم د حیات د ژوند داسې قسم په دې مرده بدن کې پیدا کی چې دا وی مړ، خو دومره قسم د ژوند پکې وي چې د الله په عذاب پوهېږي، خو ژوندی نه، روح ورته واپس نه دی راغلی. نو الله په دې نه دی قادر که څوک وایي چې نه دی قادر، نو خو مسلمان نه دی. اوس دې ډلې دلایل او د دې ډلې عبارتونه ګوره. علامه تفتزانی شرح عقاید صفحه نمبر 28 یعنی 77 کې لیکي انه يجوز ان يخلق الله تعالى في جميع الاجزاء او في بعضها نوعا من الحياه قدر ما يدرك الالم والعذاب او اللذة التنعيم، وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى بدنه ولا يتحرك ويسترب أو يراسر العذاب. وی چې يجوز ان يخلق الله تعالى في جميع الاجزاء، جائز دی چې الله پاک په تمامو جزئیاتو د بدن کې او فی بعضها یا په بعضی اجزاو د بدن کې ټوټه ټوټه دی بدن پروت وي. الله په دې قادر دی چې هغه ټوټو کې بعضو ټوټو کې یا ټولو ټوټو کې الله پاک نوع من الحیات یو قسم ژوند پیدا کړي. هغه داسې قسم وي چې د روح د واپسینا او روح د ننوتونه علاوه یو قسم وي. الله په دې قادر دی. څنګه قدر ما يدرك ألم العذاب او لذة التنعيم، اغا ژوند صرف دومره ژوند وي چې دا مړ بدن پاغې باندې د عذاب درد او د نعمتونو خوند محسوسوي، نور ژوند نه وي. خو صرف الله طرف نه چې کم تکلیف وررسیږي یا کم خوند و مزې وررسیږي پاغې باندې صرف الله پوي کی. و بیا وی وهذا لا يستلزم اعاده الروح الى بدنه، وی دومره لږ ژوند پیدا کول داسې یو قسم د ژوند پیدا کول چې هغې سره صرف د الله عذاب او راحت باندې خبر شي، دا ضروري نه ده چې دې ته د بدن ته روح واپس شي. لا يستلزم اعاده الروح الى بدنه، دا دې لره مستلزم نه دی چې ته وایې چې نه اوس دا روح به واپس کېږي او ته کني نو څنګه ژوند پیدا کېږي؟ بیا خو ته خدای نه منې، قدرت نه منې. بغیر د روح د واپسینا الله یو قسم ژوند پکې پیدا کی. ولا يتحرك ويسترب ويراسل العذاب. بیا تشریح کوي چې څوک دا ونه وایي چې یو قسم د حیات چې پکې پیدا شي نو بیا خو به دې ویني سترګې به غړوي، خلکو خبرې به اوري، خلکو اوازونه به واوري. نه هغه وایي ولا يتحرك، دا به داسې ژوند وي چې دا مړی به خوځېدی هم نشي، حرکت به هم نشي کولی او دې باندې به د اثر د عذاب هم نه ښکاري، مړ به پروت وي. ته به یې ګورې چې خاورې پروت دی بس. خو یو قسم ژوند به پکې الله اچولی وي چې صرف د الله د طرفه نه سزا او یا ثواب باندې به پوهېږي او روح به پکې نه وي. دا شرقاید 77 صفحه علامه تفتزانی لیکي. علامه سیالکوټي عبدالحکیم علی الخیالی داغه کتاب ده 118 نمبر صفحه کې لیکي ولا يخفى عليك ان ليس المراد بالحي ها هنا ما يعاد فيه الروح
ويصدر عنه الافعال الاختياريه بل ما يدرك الم واللذه فاذا خلق الله فيه ادراكا يكون سببا لادراك الالم واللذه يكون حيا لا جمادا. ولذا قال الشارح في الجواب انه يجوز ان يخلق الله في جميع الاجزاء وفي بعضها نوعا من الحياه قدر ما يدرك الالم واللذه. علامہ سیلکوٹی رحمہ اللہ فرمائی ولا يخفى عليك ویتانا دا خبر پټنی ان ليس المراد بالحي ها هنا وإذا قبر کې چې کم سړی چې دا خلکو چې قبر کې ژوندې دي قبرونو کې مړي ژوندې دي وای چې دې ژوند نه مراد هغه ژوند نه دی ما يعاد فيه الروح هغه ژوند ته مراد نه دی چې روح دته واپس راغلی دی دوی وای چې روح ورته واپس راځي يعاد روح في جسده. ان شاء الله دې جوابات او د دې صحیح توجیه مخکې روان ده کیماڑی دور ہے شور مہ کرے انشاءاللہ واضح ہو رہے. علامہ سیلکوٹی سے وہی چې دا قبر کې ژوند نه داسې ژوند مراد نه دی چې روح دته واپس راغلی دی یعنی روح ورته واپس ويصدر عنه الافعال الاختیاریه وی داسې ژوند نه دی چې هغه نه به اختیاري کارونه صادریږي منډې به وهي دنیا کې به ګرځي کارونه به خلکو له کوي د خلکو مددونه به کوي د 13 کالو مړې د 13 کالو مړه خلک به راوباسي بیړۍ به راوباسي نه بل ما يدرك الالم واللذه بل ما يدرك الالم واللذه بلکې صرف دومره ژوند دی چې هغه د الله د طرف نه درد او خوند محسوسوي. فاذا خلق الله فيه ادراكا نو کله چې الله په دې کې دومره ادراک پیدا کی یکونو سببا لادراک الالم چې هغه صرف د درد او د خوند محسوسولو د لپاره سبب وي نور ژوند نه یکونو حیا لا جمادا نو ځکه ورته ژوندې وي کاڼي په شان جماد وته نه وایي. نو قبرونو کې چې کم خلک دي هغه جماد کاڼي نه دي دی مړه خو کاڼي نه دي ژوندې دي. نو څنګه ژوندې دي داسې ژوندې دي چې روح ورته واپس نه دی راغلی. د دنیا خلکو خبرې نه اوري قرآن ویلي دي چې اموات غیر احیاء هغه داسې نوع من الحیات داسې ژوند دی چې هغې سره په هغه باندې د مرګ اطلاق کیږي. دنیا کې خو چې سړی ژوندی وي هغه ته مړ نشي ویلی ویلی شي اوس دا څوک ویلی شي چې عارف مړ دی نه خو چې کله قبر ته لاړ شي نو هغه که هغه ژوند باندې ژوندي وي یو قسم حیات چې پکې پیدا کی نو هغه که پکې وي هم ورته مړ ویلی شي. نو دی وایي چې صرف دومره ادراک پکې الله پیدا کی چې هغه سبب وي د الله د طرفه د تکلیف د موندلو او د ثواب د موندلو. نو ځکه ورته ژوندی وایي کاڼی او جماد ورته نه وایي خو نورو روح ورته واپس نه راځي. ولذا قال الشارح وایي ځکه شارح ویلي دي په جواب کې انه يجوز ان يخلق الله في جميع الاجزاء وفي بعضها نوع من الحياه قدر ما يدرك الالم واللذه. قرۃ العین صفحہ نمبر 595 کی ومنع كثير من الاشاعرة والحنفية اعادة الروح اليه وقالوا لا تلازم بين الروح والحياة الا في العاده. دا اوس بل عبارت واوري وایي چې ډېر اشاعره او حنفیه د احناف علماء او محققینو اشاعریه چې دا متکلمینو لوی ډله ده وی هغوی منع ګڼلی دی د روح واپس راتلل دی بدن ته. ویلی دي چې سړی مړ شي روح بیا واپس بدن ته. وقالو او دا ویلی دي لا تلازم بین الروح والحیات وی چې د روح او د ژوند په منځ کې څه ملازمت نشته چې ته وایي چې روح وي ژوند به وي که روح نه وي ژوند به نه وي الا فی العاده او دا تلازم په عادت کې دی یعنی دنیا کې دا شته دنیا کې چې روح وي ژوند به وي چې روح نه وي د عادت نه بهر چې کله برزخ ته لاړ شي نو بیا د روح او د حیات په منځ کې تلازم ضروری نه دی چې ته وایي چې یاره برزخ کې چې روح وي ژوند به وي چې روح نه وي ژوند به نه وي. نه نه دا دنیا کې روح سره ژوند تړلی و برزخ کې روح سره ژوند هغه بل قسم ژوند دی روح به د سره نه وي لرې به وي بل ځای کې به وي دته به واپس نه راځي. او باقي چې کوم د واپس راتلو روایات او آیتونه هغې انشاءالله رستو
صحیح معنی درته بیانوم. علامه تفتزانی رحمه الله د عقیده یو بل کتاب کې شرح مقاصد جلد 4 صفحه نمبر نه جلد 5 صفحه نمبر 117 کې لیکي قد ثبت بالضرورة من أن للميت في القبر نوع حياة قدر ما يتعلم ويلتز وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع فإنما ذلك في الحياة الكاملة التي يكون معها القدرة والأفعال الاختيارية وقد اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والأفعال الاختيارية وقد ثبت بالضرورة ودا خبر ثابتة څوک تینا انکار نشي کوا من ان للمیت فی القبر نوع حیات چې مردل را په قبر کې یو قسم ژوند ثابت دی. چې شي ژوند نه ثابت، یو قسم ژوند پورا ژوند خدا و چې روح په بدن کې یو قسم ژوند دی چې روح په بدن کې نشته، خو یو قسم ژوند دی چې هغه باندې الله پوهیږي چې سره د الله عذاب او راحت نه مرده خبر دی، د دنیا حالاتونه نه دی خبر. خاغه نو حیات څنګه ده؟ قدر ما يتألم ويتلذذ، صرف دومره ژوند دی چې الله د طرف نه کم درد یعنی عذاب او ثواب ملويږي هغه د محسوسي. وما يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح، وای کم چې خلق دا وهم کوي چې مړه ژوند بغیر د روح نه څنګه کیږي چې توي چې روح ورته واپس نه راځي خو ژوند دی، وای ممنوع، وای دا خبره غلطه ده، دا خطا شوی دی. ولی هغه وانما ذلك في الحياة الكاملة، ځکه چې دا روح بدن ته ننوتل یا راتلل دا خو په حیات کامله یعنی پورا ژوند کې ضروری دی. پورا ژوند خو دنیا کې برزخ کې پورا ژوند هغه یو قسم ژوند دی التي يكون معها القدرة والافعال الاختيارية، وای چې دا د روح بدن ته ننوتلو ضرورت خو په اغزه کې وو چې هغه کې پورا ژوند وو چې هغه سره انسان په کارونو اختیاریو باندې قدرت لري. اوس مونږه اختیاري کارونو باندې قدرت لرو کنه؟ اختیاري کارونه دا مطلب چې زو دا کتاب راوچت کم دیته کم دار دسم کم دا مقداسې کم او دا کاغذ داسې کم دا اختیاري کارونه دي زی کولای شم. مال د دې اختیاري کارونو اجازه تم ده، قدرت هم را سره ده. نو دې د پاره روح په بدن کې موجود کېدل ضروری دي. په قبر کې افعال اختیاریه د مردانه نشي صادره ده، په ټول عمر کې بده ونه خوځي او د الله د طرف نه عذاب او پراحت باندې بالکل الله په یولې شي، الله په دې قادر دی. وقد اتفقوا على ان الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والافعال الاختيارية، وی تمام امت په دې خبره اتفاق ده چې په مرده کې طاقت او قدرت اختیاریه الله اډو پیدا کړی نه دي. نن سبا مليان سوي مړ چې دی ولی چې مړ شي بیا لکه توره چې د تکې نه بار شي، مړی ته الله ډېر طاقت ورکړی دی، هغه بیا دا پلانیز قبر ته سړی لاړو چې سوال یې وکړو داسې دنیا ورانه شو. دا د قرآن صریح نصوصونه خلاف ده. انشاءالله زه به د قرآن نصوص هم بیانوم، کوشش به دا کوم چې عوام څومره د قرآن نه خبرولی شم چې خبرې بقي ملیان دا به ګرځي، دا نه سیخیږي ځکه چې د هغوی حق مطلب نه دی، خپلو استادانو پسې تللی مطلب دی. علامه مجیب الله ګونډوي ګوره دا د دارالعلوم دیوبند استاذ تیر شوی دی. علامه مجیب الله ګونډوي خدای راستی که دا ملیان یې پیژني هم یقین وکړه که یې پیژني. هغه یو کتاب لیکلی دی بیان الفواید، هغه په 2مه حصہ 94 نمبر صفحه کې لیکي. د علماء دیوبند کتابونه اکثر اردو کې دي، دا هم خلک چې دا خلک پوهېږي. دوی خو وایي که نه چې المحند علی المفند د دیوبند عقیدو کتاب دی. نه دا زه چې کومې حوالې دله در کوم د عقیدې کتابونه دا دي، نران دي شي دوی دي دا کتابونه په خلکو پړاو کې. المحند کې خو ټولې 23 مسلې دي. آیا د عقیدې ټولې 23 مسلې دي؟ بس د عقیدې کتابونه دا دي، خدای خلکو نه پټ کړي دي ځکه چې دې کتابونو کې د دوی عیبونه ښکاره کېږي. بیا خو مړو نه دوی خدایان نشي جوړولی، اوس خو مړو نه خدایان جوړ کړي دي، اولیاو نه الهه جوړ کړي دي. نو چې دا صحیح کتابونه عوامو ته معلوم شي بیا خو عوامو ته پته لګي چې دا خو خدای یو دی او د قبرونو کې خو خلک هیڅ هم نشي کولی، دا خو الله ته محتاج دی او دا دوی غواړي نه ځکه چې په قبرونو د دوی دندې روانې دي، دا کابرو په نومونو د دوی دندې روانې